دی زمانہ کی دا خلق روتی دی رسول اللہ مبارک پیشن گوئی کردی دا بنی اسرائیلو کی 2 یاڈلے وی او زما پا امت کی بدری او یاڈلے پیدا کیگی یو ڈالا با جنت تزی 2 یا با دوزخ تزی اچھے کم جل جنت تزی اسوک دی ما انا علیہ و اصحابی دا با غڈلی کی زما و زما دا مرگرو تابیداری زما دا سنتو او زما دا صحابہ و دا طرز عمل و دا غی دا طریقو تابیداری دا با جنت تزی ما اللہ دی منگ دا اہل السنت والجماع صحیح عقیدی سر جند و مرگ نصیب اگا 2 یا ڈلے علماء پشپگو تقسیم کری دی پاول کے معتزلہ خوارج روافظ مشبہہ جبریہ قدریہ دا شپک ڈلے مخ کی تیری شوی او دا شپک ڈلے بیا یو ڈل پا مختلف ڈلو تقسیم شوی دا اس زمارونو دا ڈلی نشتا پا دا غنمونو باندے خو عقیدے اشتا دا غدلو چی کم عقائدو لکه دا معتزلو یو عقیده داوا کہ دا قبر عذاب نشتا نو اسم دا سے باز خلشتا کہ دا قبر عذاب نمانی نو آغا نشتا پا بل نمروتے دا خو نظریہ آغا دا تا سے دا کنا دا معتزلو بل نظریہ داوا چی دم درود نشتا یہ سڑے پچا دم اچھے دا دا غی نظریہ و سوچو اسم دا اغا ڈل نشتا پا دا غنم خدا سے خلق پا دے مخدز مکشتا چی اغی دا دم نمنکر دی شتا که نشتا نم آغا نیستیمالی بل نم استیمالی وی دم نشتا او دم تا پا کس ضرورت تے او دا سیزون دا رسول اللہ مبارکنا پڑیر لوی شہرت سر ثابت تی حضور پاک مبارک پخپل پزان دمونا چولی دی او حضرت جبریل علیہ السلام با پی دم اچاو بسم اللہ ارقیک من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک وی تا دا خدای پنم دمو جبریل علیہ السلام ہوتا او دا اغا بیمارین لی دموم چی تا تک تکریف در کئی او اللہ با شفا در کئی او حضور پاک مبارک بخبل بچی دمون حضرت حسن و حسین اعیذکما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و یحضرون اے بچے ویدا قدم دے چی ابراہیم علیہ السلام پہ خپل بچی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دمول اوزے پہ تاسو دم دا سے دیر دلائل دی بخاری شریف کی کتاب الطب والرقاء او دارنگی پنور کتابونو کے مستقل بابون لری نو معتزلہ و دا قیدر چی دم نشتا اسم اگڑل نشتا خو نظریہ اشتا که نشتا بلا عقیدہ سوا ویدک اولیاء و کرامت نشتا دا داغی عقیدہ اسم دیر خلق دا سی دی کہ دا اولیاء و دا کرامت نا منکر دی کرامت دا اولیاء و سشے دی دا یو نیک انسان نا چی دا سی یو کار صادر شی چی اگا دا ظاہر عقل نا خلافی عقل نمانی عادت نا خلافی عام عادت کے غن کیگی دا ثابت امور دی دا صحابہ نا ثابت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر باندے ناستے پا مدینہ شریفہ کی او دا میاشتے پا مزل لخکرے لے گلے دلن پا دی منبر تقریر کئی ناگانے دخلے نے اوٹکے او خط یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ دے غرنا یراو کا گوری غرط متوجہ شا تقریر دوران کی دا چه غوالا بعض خلق چه ناس واغیوی حضرت عمر بڑا شوی دے ساریہ خود میاشتی پا مزل لرے دے دا فوج قومندان دے جرنیل دے اکم دی چه دیوتا آواز کئی چاوی نا دے خبر کس وزنشتا تقریر اخلاص کا وی حضرت تاسو دے تقریر کی آوازو کا وی ساریہ رتا اللہ رخ کا رک دا میاشتو کو مزل لرے دشمن سر پا جنگ دے ما تا منظر اللہ دلتا پا مدینہ شریفہ کی راہ کارا کا وی دی دشمن پا سیدی شکستے ورکا دا غرن پہ بلا دستا والا لدی باندے حملہ کولا ما والا آواز ورکا چے دے غر تا متوجہ شا وی اغی تا متوجہ شو اللہ فتح ورکا
اغا ساریه چې سموده پس راغی په مدینه شریفه کې ته چا تپوس وکړه یاره په پلان کې وروسته واقع پیښه وه و یو مونږ خو خدای د لوی مصیبته بچ کړو مونږ دشمن پسې و دشمن مخکې مونږ ورپسې وې دې کې مې یو اواز واورېد چې یا ساریتو الجبل الجبل ساریه غر ته متوجه شه غر نه یره وکړه وی ما وی والله انه لصوت عمر زما د قسمې کې دا د عمر اواز وی غر ته مې توجه وکړه دشمن لم شکست ورکړه دا د حضرت عمر کرامت دریای نیل براته دریای نیل او دا هغې خلکو دا نظریه وه چې یو جینۍ به یې ناوې کړه ښکلې جینۍ به یې وکتله او هغې ته به یې خشته کالي واچول او جامې او به یې وروغورځوله دریاب به ښکته شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه دریای نیل له اوچت شو خلکو هغه خپل رسم کو جینۍ را واغشته میله جوړه شو جینۍ جاړي گورنر د مسلمانانو وی دا څه چل دی وی دا صاحب دریاب کال په کال راخیږي او چې کله راوخیږي نو دا نه غورځېږي نو موږ دقسې خشته جینۍ وګورو خشته جامې او ښکلی شکل او هغه دې دریاب ته وغورځو موږ وی زه یو کس به مړ شي خو دا نور ټوله دنیا به بچ شي چې ور ویې غورځو دریاب ښکته شي وی پام کوی ګورې داسې ونه کې ظلم نه کې جینۍ سره حضرت عمر ته سوال جواب وکړ رضی الله عنه ته مدینه شریفې ته هغه ولې یو پرچه ولیکله ولې یې راوغورځو وایي دا دې دریاب ته وغورځوه پرچه کې یې لیکلي دریاب سره خبرې کوي دریاب سره چې څوک خبرې کوي خلک ورته وروغوي که لیونۍ به ورته وایي دې زمانه کې ناپوهه خلک وایي دا لیونۍ دی حضرت عمر رضی الله عنه دریاب ته خط لیکي وایي ای دریابه زه د الله د رسول خلیفه یم او تم د الله په حکم چلیږي نو که په خپله خوښه چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه او که د الله په حکم چلیږي زه د الله د رسول خلیفه یم خط مې درولېږه دا در غورځوم فورا ښکته کېږه خط یې چې سینګ وروغورځو دریاب لاندې لار تر ننه پورې د نیل دریاب بار نه اوچت شوی دا د حضرت عمر کرامت او برکت هلکه ته به وایې دا خو لوی خلک دا واړو راته وښایم نو په صحابو کې واړه موږ ته ښکاري ټول لوی خلک دي عظیم الشان مرتبې فرق لري حضرت سعد ابن ابي وقاص یې ولېږه وی لاړ شه او په ایران حمله وکړه د کسرا تخت فتح لوی لښکر یې واغشت چې لاړ په ایران باندې حمله کوي په کسرا هغه هوښیارو هغه کشتۍ پورې غاړه بوتلې وې اونو پورې تړلې وې پلشتنه چې دي رالل پلشتنه او کشتۍ د کری چې څومره وې او یا د علاقې هغه پورې غاړه تړلې دي دا حق دقسې ودرېدل چې خدای اوس څوک رکوټې دریاب نه دی چې پکې ورګډ شو سمندر دریاب دا به څه کوو او هغې ورته پورې غاړه ناستې او تماشې ورته کوي وې دی که نه راځئ حضرت سعد ابن ابي وقاص لخکر ته وی د مسلمانانو وی داسې کار دی ورپورې وځو وی پسه وی ما ته ګوره داسې ورپورې وځو وی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه الله وی چې ځان په خپل لاس هلاکت ته مه غورځوئ په دریاب داسې ورتل خو هلاکت ته غورځېدل دی وی زه ګوره مخکې کېږم زما یقین دی چې موږ ځان هلاکت ته نه غورځو زه پوهېږم تاسو که زه ډوب کړم مه راځئ او که زه پورې وتم راځئ وی ای دریابه ته د الله په حکم چلیږي او زه د الله د رسول د خلیفه جرنیل او قومندان یم او د الله د کلمې د اعلا دپاره روان یم نو زه په دې دریاب ورځم ستا د کلمې د اعلا دپاره پروردګاره دریاب ستا په حکم چلیږي ما ته دا دریاب کلک که چې زه پې پورې وځم اصل یې پونده ورکړه په دریاب یې وروغورځم سره د ټول لښکره پورې غاړه پورې وتل د اس پمپ او بولمده نه شوه داسې عقیدې وې د خلکو اوس هم داسې خلک شته څوک وایي نه د جمدو منو د مړو نه منو دا وی غلطه د مړو نه منو هلکه کرامت خو عزت دی کرامت څه ته وایي عزت شرافت ته وایي نو الله جمدو له عزت ورکوي مړو له به نه ورکوي وایه که
جمدوله بم ورکی مړوله مو ورکی او دا زمون عقیده ده چې الله په دې قادر دی چې دا خارق للعادت کار د جمدونه واخلي او یې د مړونه واخلي. او حضرت امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی په بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې 10 کسان حضور پاک لګلی و مکې ته 10 کسان څه مقصد د پاره دا 10 کسان چې ولېږل یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او سی مرګری دی حضرت زید حضرت خبیب دی ولېږل د مکې کافرانو ورسره څه دوکه دا وکړه د 10 واړه خواران 7 کسه شهیدان کړل 8 کسان او 2 کسان یې جمدي ونیول گرفتار یې کړل. دا چې کوم مشر دی حضرت زید د الله نه سوال وکړ الله معیني لیکلي دي ښه وی خدای موږ سره خو دې خلکو دوکه وکړه په دوکې راوستو یا الله اخبر عنا رسولک خدای زموږ نه خپل پیغمبر خبر حضور پاک په مدینه شریفه کې ناست دی او ډیر زیات پریشان شو سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې صحابه حضرت ولې وی زما غلسو ملګرو سره دوکه شو 8 کسان پکې شهیدان شو. کافرانو دا چلو که چې دا کمې مشر دی د پسې کسان ډله ولېږله چې سر ته پرېږدي او سر یې راوړی د الله نه سوال وکړه وی یا الله زه خبر شوی چې کافر به زما نه سر پرې کوي که زه مړ شم او دې کې به شراب څکي دا قسمونه کافرو د مکې کړي دي خو خدای زما په دا سر کې ستا قرآن پروت دی نو چې کم سر کې ستا قرآن پروتی هغه کې کافر مرداران شراب څکي خدای زما او ستا د قرآن لویه بې عزتي الله زما را دې سر حفاظت دوی راتل سر یې ته پرې کاو الله ډمبر یې راوستې دا ډمبر یې پېژنې که دا غټې مچي دا په دې مړو تاوېدې دوی نږدې نه شو راتلی بیا یې داسې به وکړو چې د شپې به راشو نو سر به ترې پرېږدو ماښام نه باران شروع شو د شپې داسې سیلاب راغی چې د هغه 8 واړه لاشونه یې داسې یوړل چې تر ننه پورې پته مو نه لګېده خدای سر محفوظ کړ. حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله پانسی کا دې غریب یې پانسی کا صلیب باندې وخېجه او په غش او په نیزو یې ووهه جناب نبی علیہ السلام مبارک دی ویزان دغسې انورونو ته او دی لپاره چې مارغان یې دا غوښې وتښتئ حضور پاک مبارک د مدینې نه ورپسې کسان ولېږل وی تاسو لاړ شئ د خبیب دا وجود پلانکي ځای کې تړلی شوی دی او راپرېنځئ راویړئ وجود یې نو څښا شوی حالانکې د مکې نور چې دومره تاوب یو 2 ګنټې په زخمی وجود ولګي څه مو خیال دی بوی به کوي که به نه کوي وجود سالم دی د مدینې نه چې ډله راځي څومره ورځې کې رارسي چې رالل حضور پاک دا صحابه وی چې مونږ څنګه رالو وی مونږ دې سپړه ده وی څوکیداران ولاړ دي مونږ ته بق بق ګورې او مونږ نه وی د ده وجود م راپرانسته او په هغه خپل څاروي م ځان سره کېښود او اصلا پونده ورکړه چې مدینې ته حضرت خبیب شهید لاش یې وی چې سار شو د مکې خلک رالل څوکیداران ته وی چې مړه څه شو وی کتل وخت څه شو هلکه دا اسمان ښکاري دا چا تختولی دی په سترګو وړاندې یې چې در نه یې وړه وی موږ نه یو پېښوي ورپسې شو صحابه وی زمونږ اس خو درونو ځکه موږ سره خو پې مړی شهید پروت دی نو اس تیزه منډه نه شو والی وی موږ وی چې دا کافرو سره رسېږي راپسې موږ به مړه کړي او دا شهید به م رانهوالي نو یې دې مو غورځو لاندې دا شهید حضرت خبیب او موږ ته خپې وستې او تښتېدو وی چې څنګه هم دې وغورځو وی ځمکه وشلېده او دې پکې دننه شو بلیع الارض ورته وایي کافر رالل وی دلته یې وغورځو څه شو جامع بار ښکارېدې لږ لږ پلونه خدای د هغې کافرو نه محفوظ کړه الله وله خپله د قبر او د کفن د دفن انتظام وکړه دا د حضرت خبیب کرامت
نو داسې ډلې چې هغوی کرامت نه مني، اوس هغه ډله په دغه نوم نشته، عقیدې شته. یو ډله پکې داسې هم ده چې د هغې نه هم تیستلي دي، هغې نه هم تیستلي دي. ولې؟ هغې به احادیث منل، بعضې به یې نه منل. بعضې دا چې معجزو کې کوم احادیث دي د هغې نه به انکار کوه، وی معجزې نشته، د حضور پاک سفارش نشته. د معتزله او دا هم عقیده وه، سفارش نشته، پل صراط نشته، تله د میزان نشته، دا د هغې سپیرو عقیدې وې. دا عقیده پکې د ډېرو کمو خلکو وه چې د حضور پاک احادیث دا حجت نه دي. د معجزاتو نه او د اخبار احاد و بعضو نه به انکار کو، لیکن دې زمانه کې داسې ډله راووته چې وی احادیث نه منه، ځان ته وایي مسلمانان. کم انسان چې د حضور پاک د احادیثو نه انکار کوي، که ځان ته مسلمان هم وایي مسلمان نه دی، کافر دی. قرآن منم وایي حدیث نه منم. ما وی لکه ته خو قرآن هم نه منې. نه نه قرآن منم حدیث نه منم. ما وی خلا قرآن تا ته چا ویلی دی چې د خدای کتاب دی؟ تا منې؟ دا درته چا ویلی دی؟ تا خدای سره خبرې کړې دي؟ جبریل علیہ السلام درته ویلی دی؟ وی نه. مې دا درته چا ووی؟ وی دا رسول الله مبارک وی. نو مې خو چې درته وی دا حدیث شو کړ، داسې ده که نه؟ حضور پاک وی دا د الله کتاب، حدیث خو د حضور پاک خبره وینا ته وی. یو بل ډله هغې نه پکې تیزه راووته، هغې نه تیزه ډله راووته. دا حد هغې نو کراس کړی. معتزله هغوی منه، وی قرآن ته پکې څه حاجت دی؟ انسان له وی خدای عقل ورکړی دی که عقل شته، د قرآن څه ضرورت؟ د مارونو په دې ځان پوه کړي. دوی عقلي خبرې کوي، نو زه راته عقلي جواب کوم. د انسان په وجود کې سترګې دي، سترګو کې دننه رڼۍ، ستاسو سترګو کې دننه رڼا شته، څیزونه پې وینئ. او د بشیر جان سترګو کې دننه رڼا نشته، دې شینې خدای دې ادم دا رڼا نصیبه کړي که نه؟ جنت کې خدای نصیبه کړي. جنت کې ولاده رڼا به وي، ښځې به وي بلا شی. نه هغه ښځو ته چې ګوري سترګې به یې نیسه. نو سترګو کې دننه رڼا ده رونو، او بهر هم رڼا ده. که د سترګو دننه رڼا نی، نو دی د انسان د خپل وجود نه فیدا غشتی شي. جواب راکې دا نقشې نینی، دا نظاری نینی، دا اسمان او ځمکه نینی. ما د یو حافظ نه تپوس وکړ، د قرآن شریف حافظ او په سترګو ړوند و. مې ستا په اړه څه ارمان دی؟ وی هېڅ ارمان نشته، خدای راله قرآن راکړی. ما یې نه څه ارمان خو به دې وي، یاره وی یو ارمان مې په اړه کې دی چې دا سور رنګ څه ته وایي او سپین څه ته وایي. غټ او راکوټې په لاس معلومیږي نرم او کلک، لیکن رنګونه معلومیږي چې دا سور به څنګه وي، شین به څنګه وي، سپین به څنګه وي. بشیر جان وی زما په اړه دا ارمان نشته دی، وایي یو ارمان مې په زړه دی، هغه دې خدای نصیب ښځه غواړي. ما وله دوا کړی دی، وي تا ماله دوا نه ده کړې. مې ما دله دوا کړې ده، خو ما پکې قیودات یې ښودي دي چې تاله خدای ښځه درکړي، خو شحیمه لحیمه سمینه چې ستا په شان ښه مضبوطه درنه پهلوانه وي. نو چې کم شي په قیودو مقید شي، کم شي. خدای دې بشیر جان له ډېر ښکلی اواز، ما دې ډېر خوښ دی، ښکلی اواز خدای ورکړی دی. او بیا د حضور پاک ښکلي صفتونه کوي. الله دې ولې دې اجر په دواړه جهان ورکړي. مونږ خوش طبیعتي هغه چا سره کوو چې څوک هم خوښ. نو زما وروڼو، که دننه نظر نی او بار رڼا وي، دې فایده اخیستی شي. جواب راکړئ. او که بهر دننه نظر وي روغي او بهر رڼا نی، نه بجلی وي او نه نور او نه سپومې، ډېره سترګو نه فایده اخیستی شي. تیاره ده او بق بق ورته ګوري، دی به څه وویني؟ یا بهر رڼا شته خو دې ړوندې بیا نه، دواړه رڼاګانې یو ځای شوې، د سترګو دننه او د بهر رڼا. نو دې به د الله د دې نظاراتو د نقشو نه فایده واخلي. دغه رنګې وروڼو، د انسان د بدن دپاره، د روح دپاره او د وجود دپاره دوه نورې رڼاګانې دي. عقل دننه رڼا ده، او قرآن شریف او وحی د بهر رڼا ده.
که چرته یو سړي سره عقل شته او قرآن والا بهرنۍ رڼا نشته، نو داسې دی لکه سړی په سترګو روغ دی خو بهر رڼا نشته. او که یو سړي سره وحی شته او د بهر رڼام شته خو عقل نشته، لیونی دی، بیا دې فایده اخیستی شي چې دواړه رڼاګانې یو ځای شي، دننه عقل او د بار نه د وحی رڼا، د قرآن رڼا، هله به دې د کائناتو نه پیدا اخلي، هله به دې الله ته نږدې کېږي او تقرب به حاصلی. جون مونږ هم تیروو، امریکانیان او برطانیې والا هم تیروي، هغوی هم عقل شته او زمونږ هم شته، هغوی سره د وحی رڼا نشته، مونږ سره شته. داسې ده که نه ده؟ نو څه فرق دی؟ هغوی د خور او د لور او د مور منځ کې تمیز نشي کولی، او مونږ یې کوو که نه کوو؟ ستا ښځه ستا خپله ښځه ده، الحمدلله، د مسلمان ښځې د مسلمان ښځې دي، ستا پې پوره یقین دی د کوره بار ووتی چې کور ته واپس دی، په ښځه به دې پوره یقین دی چې دا زما ده او که نه وایه. او هغوی په کور کې دننه ناست او ښځه پردی وي، سړی راشي لاس پې واچوي، دې دا نشي ویلی چې مزه کوئ چې دې سړي سره ولې لاړئ، دا څوک دی وي دا مې دوست دی، ګرل فرینډ او بوای فرینډ، هلک دوست او جینۍ دوسته، دا د هغوی قانون دی، ګور قانون دی بلکل. او که بالفرض تا ووایي چې ولې، ابه فوراً ټیلیفونو کې 888 به ووایي، پولیس به تا پسې راشي، زما ازادي سلب کوي، جیل کې به دې پولیس اچوي، دا ته آزاد ګرځې او دوستان ځان له نیسې، دا ولې منع کې؟ دې له ازادي ده، دا به هم دوستانو سره ګرځي. زما یو شاګرد دی، دوست مې دی، هغه تللی لندن ته، ما دې تپوسونه کول، وی دقه چل بلکل صاحب دا چې چاوي دا ټیک درته ویلی، خور باندې څوک لاس نشي ښودی چې بار به نه دی، ستا مخکې به ستا خور سړي سره روانئ، که دې ورته ووایي او رپورټ یې وکړه جیل ته به ځې، ښځه مور به دې مخکې پردو سړو سره روانې، او که دې منې کړل چې مور یې داسې کې، ښځې داسې کې، او رپورټ یې در باندې وکړه جیل کې به پروت دی. وی اکثر زمونږ دا بعضې مسلمانان سادهګان هلته دي، نو بعضې ټیک ده، بعضې مسلمانان هلته ښې پردې هم کوي او بعضې بې پردګۍ کې دي. وی مونږ به دا خلک د دې نه معلومول چې جومات کې به یو ډلې ته پریشانه ناست، سړی به جومات کې پریشانه ناست و، هلکه څه غم ورته پېښ دی، ملګري څه چل دی، یاره ښځې را باندې رپورټ کړی، ولې؟ نو سړي سره د ما مخکې ووته، مې ولې؟ پولیس ته لاړه رپورټ یې وکړه، بل ورځ مې پیشي د شپږ میاشتې وکړه، کال به مې قیدی، بل ورځ به بل سړی داسې ګوټ ته ناست و، هلکه ده ته هم سلانجه پېښه چې ور بر هلکه څه چل دی، یار خور رپورټ کړی، مور رپورټ کړی، ما ورته وی سړي سره ولې دی؟ بل ورځ چې کتل د جومات چې زمونږ امام صاحب داسې ډړی دیوال ته والی، هلکه ده ته هم جوړ څه پېښه ده، مونځ زموږ ورلو مولانا صاحب څه مسله شته، یا لوی غم کې گرفتار، ولې؟ ښځه مې تلې د چا سره راشي خو بیا ځي، ما یې داسې کې رپورټ یې را باندې کړی، د قرآن رڼا باندې عمل نشته، د خنزیرانو غوښې خوري، سپي خوري، ماران خوري، غیرت نشته، حیا نشته، او زمونږ مسلمانانو کې شته که نشته؟ جواب راکړي. دا ولې د قرآن رڼا او عقل دواړه یو ځای شو؟ یوازې عقل چې وي بیزوګان به م خورې، شادوګان به م خورې، سپي به م خورې، او دارنګې پیشوګان به م خورې، او د ښځې د لور فرق به دې منې، د ښځې د خور فرق به دې منې، ځکه دا حلال حرام خو تا د قرآن ښیي، رسول الله مبارک یې درته ښیي. خنزیران به م خورې، بربند به م ګرځې، ښځه به دې م بربنډه ګرځي، خور به دې م بربنډه ګرځي، د قرآن رڼا نشته. نو ضرورت د قرآن شته اوس که نشته؟ ښه، دویمه خبره د مارونو د قرآن شریف متعلق درته اوس کوم، دا خو د ضرورت شو. د قرآن شریف یو څو حق دي په مونږ ګورې. لومبی حق د قرآن شریف په قرآن شریف ایمان دی، بالله و ملائکته و کتبه. نه، ایمان څه ته وایي؟ ایمان دې ته وایي چې خدای پاک سنگ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر را لېږلی، او د ټولو کمالاتو انتها پې کړی، او ټول خشته ښکلي صفتونه یې پکې را جمع کړي. لا یمکن الثنا کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، دا الله نه لاندې د مخلوق نه پورته درجه لري.
دا څه ده کنه. نو دا ټولو کمالات او د ښکلو صفاتو جامع شخصیت الله راولېږه او د ټولو پیغمبرانو خاتمه پې وکړه چې دنه پس به په دې صفاتو بل څوک نه راځي. دغه رنګې الله پاک قرآن شریف د ټولو کتابونو د کمالاتو جامع وګرځه او د ټولو کتابونو کمالات پکې الله جمع کړل او دا الله خبر او دا الله کتاب او ردی نه پس به بل کتاب نه راځي او دا زمونږ د هدایت لویه سرچشمه ده، دې ته ایمان وایي. دا زمونږ شته که نشته؟ الحمدلله. که څوک وایي چې د قرآن نه پس به بل اسماني کتاب راځي، کافر. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس به بل پیغمبر راځي، دا هم کافر. که څوک وایي چې حضور پاک په خپلو صفاتو کې کامل نه دی بل څوک ورسره برابر دی یا اوچت دی، دا کافر. که څوک وایي چې قرآن شریف هم په خپلو صفاتو برابر نه دی بل کتاب ورسره مساوي دی یا ته پورته دی، دا مسلمان نه دی. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه زیات د هدایت بل شخصیت هم شته، د هغه نه پس دا کافر. که څوک وایي چې د قرآن نه علاوه بل څیز هم د هدایت کتاب شته، دا هم کافر دی، مسلمان نه دی. دا زمونږ یو حق د قرآن شریف او دا زمونږ د ټولو شته، د ماشومانو ښځو لویو نرو ټولو وایي الحمدلله. دویم حق یې څه دی؟ تلاوت. چې مونږ یې تلاوت کوو. تلاوت د قرآن شریف ډېر لوی اجر او ثواب لري او حضور پاک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د قرآن شریف یو حرف ولس یو نیکي به الله ورکي او دا یو په لس ده. تسو دا یو پلس او بیا فرمائی دا نویم چه الف لامیم یو حرف دے، الف زان لام زان لو میم زان لدری حرف شو نو درش نکیش خانو یو بلا ڈالا پیدا دا لوی مصیبت تے دا اغیارو پیسی او دولت تے او مسلمانانو کے تفریقی پیدا کردی دی. خدای دا طول مسلمانانو پسی عقیدات اتفاق نصیب. دا دیر خپشم د مسلمانانو اختلافاتو ته چې ګورم زم ای ظالمانو ورشه وګورئ په افغانستان کې 52 ملکونه د مختلفو نظریو د مسلمان خلاف یو دي. د یهودو ځان له عقیده ده، د عیسایانو ځان له، جاپان والا جدا، روسیان جدا، عیسایان او چینیان جدا، لندن والا جدا او ټول جدا نظریو والا د مسلمان خلاف یو دي که نه دي؟ نیټو والا او زمونږ خدای یو، قرآن یو، دین او شریعت یو او زمونږ مختلف ډلې د امت شیرازه متفرق، څوک یو ته کافر بل ته کافر، یو ته مشرک بل ته مشرک. دا ولې؟ هغه خلک چې مختلف دینونه لري، روسیان او چینیان خدای نه مني، جاپانیان ګوتم بدھ ته سجدې کوي، عیسایان او پیرنګیان عیسی علیہ السلام ته خدای وای، هندوان بوتانو ته خدایان او د مسلمان خلاف ټول یو دي او موږ مختلف ډلې جوړې کړې دي. خدای له بس جواب ورکو، الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خدای دې مسلمانان یو کی. نو زمارونو یو ډله بله پیدا ده، هغې وی د قرآن شریف باندې تلاوت ثواب ته خو چې په معنی پیږي. ما ویدا خو صرف مولیان دې پکې داخل کړل، باقی دې ټول برباد کړل. دا عوام غریبانان چې وی الحمدلله رب العالمین نو دې خو په معنا نه پوهېږي، نو ثواب نه محروم شو. نه کنه وی چې په معنا نه پوهېږي ثواب د کمې راغی، هسې حرفونه دې ووی. ما وی ګوره حضور پاک فرمایي د طالبانو ته اکثر وی حضور پاک مثال ورکړي، لا اقول یو حرف لس نه کې ٹھیک شو، لا اقول الف لام میم حرفون ویدانیم چې الف لام میم یو حرف ته درې حرفونه دي نو درش نه کې شوي. نو حضور پاک په مثال د ثواب کې داسې لفظ یاده الف لام میم چې مولیان هم په معنا نه پی داسې ده که نه؟ عوام غصه کې مولیان هم نه پیږي، الله او رسول په معنا پوهېږي. الله او رسول چاته نور د الف لام میم معنا نه ده معلومه، دا خو ځواني معنی کوي دوی. نو حضور پاک بل څه کې ولې نه ذکر کو چې الف لام میم یې ذکر کو؟ ګوره د حضور پاک له خدای ډېر لویه پوهه ورکړې، دا ګورې منلې شوې خبره جامع د کمالات. قسم په خدای زه حیران شم، پرون دلته کې په دې هادیه کې ولو اجتماع و د علما فقهي کانفرنس زما پکې بیان
ما وی یو ټکی کې د حضور پاک په زرګونو مسلې او د امام شافعی رحمت الله علیه یو مثال مې ورته ذکر کړ. امام شافعی صاحب یو رکوټه یا حدیث ته یا ابا عمر ما فعل النغیر دا غینه په شلګونو مسلې استي امه وته بیان کړل ته کې وخت نه عوام په پویګم نه ذکر کړ. نو حضور پاک په یو ټکی کې الف لام میم ویدانه مم چې الف لام میم یو حرف د درې دینو دیرش نه کېشوي او په معنی مولیانم نه پويږي. معلومیږي دا داسې ټکی راوړو چې په معنا څوک نه پويږي چې که په معنا پويږي کنه پويږي الله به اجر درکړي. سبحان الله. خجانا مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله په البوادر والنوادر کې یو ټکی لیکلی دی. چا دې تپوس کړی دی چې باید سړی الله الله کوي یا لا اله الا الله یو توجه یې نه سوپیان پکې نستی گن سوپیانو خبره الله الله کوي او توجه یې نه سوپ چینم ګټ کوي او الله موي تسبیح مړ او سوپ د دنیا خبرم کوي الته الله الله وای توجه نی برابر الله الله وای وی په دې ثواب ملاویږي کنه هغه لیکوي او وی ولی وی که توجه یې وخوړیر اجر شو که توجه نشته نو د شونډو د جبه او د مخارجو د لقیدو اجر خو شو کنه دا څه ده کنه. او زه به یو مثال درکم که یو سړی د خولې نه چاته کنځل وخیږي او د ده توجه نی برابر او ورپسې کوتک رالی که نه هلکه دا ما خو توجه نه و برابر ما خو ورته سوچ نو ودرېږه چې وي زه درته زوړ قندار ته دې ورسوم په دا مازدیګر دې ووامه چې تا توجه زه دې غر کړم ښځه دې راله وکړم ته زما توجه نه وه د خولې نه یو سړی ښځې ته د طلاق لفظ ووایي او دې وي زما توجه نه وه طلاق وشو که نه شو دا د خولې سره تعلق نه ذکر کوئ خیر دی توجه خو ډېره ښه ده که دې ورته برابری ډېر لوی ثواب خو که توجه نیم برابر خلک د ذکر نه مه منې کوئ درود شریف ذکر واکوئ د دې خولې د تلفظ به الله اجر درکړي نو که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به اجر درکړي. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر کرت الله په خوب کې لیدل سل کرت یو کم سلم کرت یې چې ولید وی که په سلم کرت مې ولید یو تپوس به دې کوم په سلم کرت چې ملاقات شو وی الله هغه شی راته وښایه چې تا ته به بنده ډېر در نږدې کېږي وی زما په کلام د قرآن شریف بفهم او بغیر فهم که څوک یې وایي پې پوهېږي که نه پوهېږي وی بلکل پې څوک پوهېږي که نه پوهېږي تلاوت کوي ما ته به پرې رانږدې کېږي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن ښه یې زده کوي دا بهترین انسان. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل د چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې دا د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاړي تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق. تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې داسې شخصیات پیدا کړي دي. حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه به شپږ غنټې کې قرآن شریف ختمو قرآن شریف ورته الله آسان کړو علماو پې فتوا وکړه د هغه خلاف وی ته شپږ غنټې کې سي ختمې حضور پاک د 3 ورځو نه کم ختم منع کړی دی. دا حدیث ټوله ذخیره چې ولټوي صرف یو صحابي ته د 3 ورځو د ختم اجازت کړی بل چاته نه. هم هغه ډېر بار بار وی حضرت زه لوستی شم تیز تیز لوستی شم خو یې 3 ورځو نظر به نه کړي نو خلک حضور پاک د 3 ورځو نه کم صحابي منع کړی دی او ته شپږ غنټې کې ختمې هغه وی دا ګز او دا میده راشئ تاسو قرآن شریفونه راوالی غوږ کېدی زه تلاوت کوم که مې ته ختم که ټیک که نه نو ستاسو خبره ټیک. علما ورته قرآن شریفونه چاته یاد نو راواغېشتل او حافظان ورته غوږ کېښود او د مازدیګر د مانځنه یې شروع کړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نو ویلې چې قرآن شریف یې ورناست ورځو هلکه دا څنګه دا بعضې نیکانو خلکو له خدای پاک یو عزت ورکړي کرامت طوی الزمان و طوی المکان ځان له باب دی. خدای پاک بعض انسان ته زمانه را نږدې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار والی لکه حضور پاک مبارک چې معراج کله څونه سیل یې وکړه د الله ملاقات جنتونه دوزخونه بیت المقدس کې په لارې منځونه کړي ځای په ځای او چې واپس راغی دا څونه ټیمو دا د کلونو مزلو چې واپس راغی څونه ټیمو چې کله وته
نو هغه دروازه چې سړی کولو کې پخوا به کړو والا زنجیر والا قیده به چې به دې راوغورځاو نو دروازه یې کولاو کړه نو هغه زنجیر والا قیده چې واپس راغی زنجیر هغسې لقیدله ودرېدلې نو او بستره هغسې ګرمه وه چې سینګ ته پاسېده. ښه جناب نو شپږ غنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به په تراوو کې ختم کو 13 شپو کې او یو به بیا د تراوو نه پس 2 رکعاته نفل کول په 2 رکعاتو نفلو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو یو ځل په یو رکعات کې بل. نو خلک په دې سوال کوي دا ولې هلکه دا ولې بچیا ته د څه نه خبرې ستا دغه سترګې نشته دغه نظر او طاقت دې نشته نو ځکه تا ته پته نه لګي. دا رونو د حضور پاک هغه صحابي منه کا قاعده وه قانون دا دی چې داسې مه کوه که عام اجازت پې نو بیا به خلکو زر زر لوسته او حرفونه به یې خوړل نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی کړو هم دی د نور عبادت نه به هم پیوځې نور هم عبادت پکار دی د ښځې حق دی د بچو حقونه دي هغه دې تلف کېږي د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول ارسه دره پاتې کېږي داسې مه کوه. لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستیم چې نو زه منه نه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مولانا عبدالحی صاحب لکلی دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے دن پا 2 رکعاتو کی 2 ځله قرآن شریف ختم کړ. نو تلاوت د قرآن شریف ځان لډیر لوی خدای پاکي چاته آسان کی. داود علیہ السلام چې بکلا استخطه نو چې اغیبا اس برابر او زین به پیچو دو بیا زبور ختم کړو. تلاوت د قرآن شریف ډېر فائدې لري نو او ډېر خوند او ډېر لذت دی پکې قرآن شریف څومره لذت او خوند دی پکې. یو نعت خوان چې یو نعت ته 5 ځله ووایي بیا چې هغه نعت وایي په سړي نه لګي هلکه مړه خدا یو نعت یاد کړی چې د بل نشته. لیکن قرآن شریف چې یو قاری صاحب وایي درته او یو سورت رحمان د تشل کرته وایي څوک پې تنګېږي نه. خدای دې موږ تاسو جنت ته بوتلی کړي. جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسمه نعمتونه ورکړي. کم از کم د یو جنتي به 2 یا ښځې کم از کم طاقت به خدای د ډېرو ورکړي او د دنیا دا ښځه به مې ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبرو کې یو مفتدي مې وی ښه د دنیا دا به مې مې ولې دا به نه وی دې بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږو مې دا بالته بلاګانې نه دلته دې خدمت کوي که نه بلاګانې نه دا بالته د جنتیانو د ښځو سردار د هر جنتی په کور کې 4 ولې به بیږي یو د خشته او اعلی شاتو سوچه او یو د اعلی سوچه پیو یو د خشته اوبو او یو د شرابو خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني د خوند دپاره به خلک استعمالی. یو صحابي تپوس وکړه حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان وي او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی جنت کې دوړه شته وی او دوړه شته خو به زعفراني. یو بل صحابي تپوس کوي وی جنت کې کرونده شته وی او ضرورت نشته خو یو سړی به وغواړي چې الله غنمو کرلو ته میړه شوی دی الله به تخم ورکي قواله بني آدم چې تخم ورکي پټي کې به وکري وی د سترګې د رپ نظر به هغه زرغونم شي هغه غټم شي هغه به دانیم شي او لکه د غرونو غوندې دانې به ترې جوړې شي الله به ورته بني آدم واله پیسه موړ نه شوي واخو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زر غواړي هغه درته پکې میلاویږي او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي. نو طالبان موږ نه تپوس کې د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي هلکه په جنت کې به وي نسواري که به نه ځکه ما تشتهی چې څه غواړي هغه میلاویږي. نسواري وي ماله خو د نسوارو برغې پکار او هغه مشید پکار دی هغه ډبډبونی
چې نسوار پہ جوړیږي دا بھئی که بنی اوس بسکے جناب دا بنی ته چې ویسه دې زړه غواړي نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه راځي نسوار د چا شوق به دې پلیتو څیزونو ته نه راځي زما ډېر بدي شي نسوار که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ ښه په دې خوله ذکر کوئ درود وایئ نو نسوار پکې ولی اچوئ او که وایئ چې دم راته وښایه دم به درته وښیم چې خدای م تې زر واړئ که څوک وایي چې دم زه وبه یې ښیم درته د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق بد دغې ته وګوره چې او زما دې خوله کې دقه شی پروت دی چې خولې نه وباسم دا تې جوړېږي نو خدای به رېته زر واړئ زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته نمبر 1 نمبر 2 غاښونه د خرابۍ څخه کوي حضور پاک وایي مسواک مګه بار بار دومره نبی علیہ السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه وتی د مسواک د مسواک ډېر لوی تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې دی دا غاښونه ګنده کوي بل نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي بل پکې څه دي اجزا وګوره دا خو معجون مرکب دی ته اجزا وګوره اجزا څه دي اجزا تماکو دي ګوره د نشې والا چې اجزا بل څه شی دي ایره د خوره هغه خوړل ګناه د حرام دی دی ورسره تیریږي څوک پکې لا بادام او غذا نه چي معده خدا دې شو لکه چې خر د پاسه د سره زر کالي وربار کړل خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچي او غذان پکې اچي غاښونه څخه کوي او نسواري نه ځان ساته ګوره که ستا مخکې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لړې څه شی نه دی سګرټ نسوار چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي دې نه م خدای ساته په دغه ژبه م خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا نو شوق به نه راځي جنت کې د دې څیزونو جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې درزي ټیلر ماسټر شته که نشته هلته د انارو د بوټو شان بوټې به انار به ترې روشو کوي په میانځ به یې مات کي د ریخمو جامه به ترې روځي د ټولو خلکو یو کچ به میوه چې روشو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړۍ چاکو ته حاجت شته فورا به بله زرغونه شي لوږه تنده پکې نشته نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي لکه بعضې وخت سړی موړی او د خوند دپاره میوه خوري یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي هلته به د لذت دپاره او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه نزلا من غفور الرحیم د الله میلمانه به یو خدای دې زمونږ نصیب نو خدای پاک به دا جنتیان یو میدان کې راغونډ کې کې بنئ ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه والله ډېر زیات خوشحاله یې څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو نه الله هر څه میلاو شو وی نه یو نعمت پاتې الله هغه بسي نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي الله یې زمونږ نصیب او روایت کې 1000 کاله دی بلکې او یا 1000 کاله دا یو 1000 کاله خوشحاله به د الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېرې شي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره ها بیا به څه موده پس را یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته چې پاتې نه الله استا دیدار و غم نصیب کیږي معتزله ګورې دام نه مني نو الله به ورته غوږ کېدی نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت وده شروع کړي د دې نه مخکې چې جنتیانو څونه خوشحالۍ په جنت کې دي ټولې به تېرې شي نو که د قرآن شریف په تلاوت کې خوند وي نه وي نو الله به د یو نعمت په حیثیت په جنتیانو دا تلاوت نه کوي او ورونو قرآن شریف خو زموږ د امت دپاره نازل دی داسې ده که نه د حضرت آدم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امت دپاره نه دی او د آدم علیه السلام نه قیامته پورې چې څونه امت دی څونه مخلوق جنتیان ټولو ته به الله وور نو زه پکې یو ټکې د ځانه ویم زم که الله بیا د سورت رحمان تلاوت کو چې څونه خوند به خدای پاک دې زموږ نصیب نو تلاوت یو حق دی کوي حفظ یې بل حق دی یاد یې کړه عمل یې بل حق دی چې عمل پې وکړې الله دې پې زموږ عمل نصیب کړي او علم یې بل
حق د چې علم یو کې دې ټولو باندې یو دو ګنټې بیان کېږي خو وخت نشته او یو بل حق دا ټول شکر دې شته ایمان هم زمونږ شته عمل هم د ډېرو خلکو شکر دې شته چا لږ د چا ډېر تلاوت هم ډېر کېږي الحمدلله په مخ د ځمکه دونه تلاوت د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کېږي او علم هم شته مدرسې شته یو حق پاتې هسه دی دا قرآن شریف نظام نشته زمونږ په وطن که نشته قرآن کې الله وایي الزانیة والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلده چې زناکار سړی او ښځه سنګسار کې دورې باندې ووهئ په دې عمل نشته السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غل سړی او غلې ښځې د لاس پرې کې په دې عمل شته نشته ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب قصاص باندې عمل شته نشته نظام د قرآن شریف دا یو حق دی خدای زمونږ په وطن کې د قرآن و سورت نظام راول درونو مجلس د قرآن شریف ته ډېر د برکت مجلس قرآن شریف کې الله هذا کتاب دا کتاب دی انزلنا موږ نازل کړی دی مبارک د ډېر لوی برکت کتاب برکتونه درته مو فتبعوه د قرآن شریف اتباع وکړئ اتباع راځي چې عمل وکړئ عمل اتباع شو او عمل راځي چې علم وکړئ او به عمل راځي چې تلاوت وکړئ تلاوت تی نہیں کړي عمل نشي کوله علم دی پینی عمل نشي کوله واتقوا دا الله نه یریږي دا دمکی دا ګور زمارونو ډیره د خوشاله خبره چې نن تاسو په دې جمعه کې د قرآن شریف مجلس او تاسو په شوق سره د قرآن شریف متعلق خبرې واورئ الله دې په مو تاسو له عمل نصیب کړي او خدای پاک دا مدرسه کامیاب کړي رب العالمین دې د پاکستان په لویو مدرسو کې شمیل کړي الله زمونږ د مدرسو او زمونږ د طلبا او زمونږ د علما او زمونږ د پټکو زمونږ د حیا او د عزت حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مشران وفاتی مغفرت نصیب کړي الله که څوک مریضان ته ولا شفا ورکړي چا پرې دوی سره تعاون کړی دی مخکې وروسته د جومات کې مدرسه کې الله تعالی په دنیا او آخرت د هغې جزا او برکتونه او ثوابونه نصیب وګرځولی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم